السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو ښه یاست، په خیر یاست، خیریت یې الله مو راته وساته. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې خپل سیمې کارت پر پیام باندې کوئ. هغه ځکه چې ستاسو موبایل خاموش شي او تاسو ته یو څوک زنګ ووهي او ستاسو موبایل بیا تاسو چالانه کوئ، هغه پیام درته راسي. تاسو ته په دا ځای کې پیام راسي او دلته تاسو ته هغه نمبر وښیي، لکه دا ما چې کوم نمبران راغلي دي تاسو یې کتلی سئ. نو تاسو ته به داسې وایي چې پر دغه بجو باندې، پر دغه تاریخ باندې دغه سړي زنګ وهلی. نو دلته تاسو ته ښکارېږي چې دغه نمبر ماته 2 زنګه وهلي، دلته تاسو ته 2 ښکارېږي، 2 زنګه یې وهلي دي ملګرو. او لاندې بیا دغه چې دی هغه یو زنګ چې یې وهلی ملګرو، هغه داسې کوم ښیي یو زنګ یې وهلی دی. کوم نور زنګونه چې دی ملګري ماته 4 زنګه وهلي دي، دلته تاسو ته ښکاري دغه په دغه ځای کې. نو ملګرو هغه افغان سیم کارت کېږي، افغان سیم کارت تاسو وکئ. نو تاسو به راسئ او دغه پیام ته، په دغه پیام کې بیا په دغه ځای باندې کلیک وکئ. چې کله مو دلته کلیک وکړو ملګرو، تاسو ته داسې یو صفحه خلاصېږي، بیا په دغه ځای باندې کلیک وکئ. دلته به تاسو یې ولیکئ او بیا به په دغه سر کې کلیک وکئ. دلته په دغه ځای کې به تاسو کلیک وکړئ ملګرو. دلته چې کوم کله کلیک وکړو دلته 22 ولیکئ، نو بیا بیرته راسئ دغه یو باندې کلیک وکئ. بیا په دغه پیام باندې به تاسو کلیک وکئ، په دغه ځای کې به تاسو کلیک وکئ ملګرو. ښه چې دلته مو کله کلیک وکړو نو زما سیم کارت چې دی ملګرو هغه ما پر پیام کړی دی. نو بیا به تاسو دغه ارسال باندې کلیک وکئ. نو دغه ارسال چې مو کله کلیک وکړو ملګرو، دا پیام کمپنۍ ته ورځي او تاسو کمپنۍ ستاسو پیام درته حالوي او بیا تاسو ته پیام راستوي ستاسو سیمې کارت اوسو. ملګرو ما خپل سیم کارت کړی، تاسو یې کتلی سئ په ثبوت باندې چې دغه دی. ګوره دا ټولو نمبرانو ماته زنګونه وهلي دي او زما سیم کارت ته راغلي دي. دا سړي ماته نه زنګ وهلي دي، دغه دی دلته تاسو ته ښکارېږي. نو ملګرو ویډیو که مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې د ګنټۍ نښان او بیا په آل کلیک کړئ، زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نو ملګرو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.